दगा बस था इंतजार। वालेकुम अस्सलाम। शोर मखब दुआकुम अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। या अल्लाह तमु से ढेर एहसान करे چې قرآن طریقې نه خپل کور ته راوړي. الله تعالی زموږ دین سره تعلق مزید کوي. خدای د علم او عمل توفیق راکړي. الله تعالی عمل کې اخلاص پیدا کړي. خدای علم با عمل راته نصیب کړي. الله تعالی علم با عمل راته نصیب کړي. الله تعالی مستا شکریا ادا کړي چې تاسو زموږ تعلق قرآن سره پیدا کړي. سنت او حدیث سره پیدا کړي. پیغمبر دین سره پیدا کړي. الله تعالی بیا موږ خپل کمزوري اعتراف کړي. خدای زموږ کمزوري په قوت باندې بدل کړي. الله دا کمزوري په قوت باندې بدل کړي. خدای دا کمزوري په قوت باندې بدل کړي. خدای دا زموږ کوم دوستان چې د قرآن د ذکر لپاره په دې ملک کې او په دې ګنده ماحول کې خپل قیمتي وخت وباسي او راشي دلته. الله تعالی یقینا ستاسو مهرباني ده. خدای د تعریف او ستایش قابل دی. الله تعالی دې په مال حال او عیال کې خیر او برکت واچي. خدای د ټول مقاصد کامیابی نصیب کړي. الله تعالی د فتنو مشاکل نه محفوظ مامون. فالله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. موجودات دو قسم دي. سیدنا چې کوم ایگزیسٹنس کې دي دا دو قسم دي. یو توي واجب الوجود، بل توي ممکن الوجود. د واجب الوجود مفهوم او معنا دا ده چې یو داسې شی او داسې ذات چې د هغه موجودګي ضروری وي، د هغه موجودګي ضروری وي. نمبر 1 د هغه موجودګي سنس ایور او فار ایور وي، د همیشه نه وي او د همیشه لپاره وي. دا نمبر 2. نمبر 3 په خپل وجود کې په خپل بقا کې هغه چاته محتاج نه، په خپل وجود کې او په خپل باقی پاتې کېدو کې هغه چاته محتاج نه. نو داسې ذات ته وایي واجب الوجود. لازمي خبره چې دا ذات ته چاره د الله تعالی دی. نو چې کله موږ چې الله واجب الوجود دی نو دا درې خبرې په کې یاد ساتئ. کبي خاص طالب نشته کړه نثار احمد دا ذات دا نمبر خبره چې هغه موجودګي ضروری دي. نمبر اول. نمبر 2 چې هغه د همیشه نه وي او د همیشه د پاره به وي او په خپل وجود او بقا کې چاته محتاج نه. او دویم قسم چې مونږ وایو ممکن الوجود. سموي ممکن الوجود. نو ممکن الوجود دا بیا په خپل کې دوه قسم دي. یو ته وایي مجردات. مجردات معنی چې فزیکل باډي نه لري. مجردات لیکه څنګه دې ورته ولیکه چې مادي وجود نه لري، فزیکل سټرکچر نه لري. او بل ته وایي مادیات. د مجردات مثال لکه فرشته، د مجردات مثال لکه روح. روح هم یو شی دی موجود دی کنه دی موجود، د دې وجه هم ژوند دی. خو مجرد ځان له خپل فزیکل باډي نشته. ته د انساني باډای نه بغیر د روح سره وجود خول شي. څنګه دی وګد دی لند دی دوره دی دوره دی. نو دې څه وایي مجردات چې فزیکل باډي نه لري. او دویم قسم چې مادیات دي.
نو مادیات دا بیا دو قسم دي. یو ته وای جواهر مادي، جواهر مادي، او بل ته وای اعراض او کیفیات او صفات. اعراض، کیفیات او صفات. جواهر مادي دې ته وای چې هغه د خپل وجود د پاره ځای نیسي. لکه اوس مثلا ادا وګور، دا جوهر مادي دی، نو دې چې کوم ځای کې نه سزا ولا پکار دی، دې د خپل وجود د پاره سزا نیسي. لګي اډېر باډي باندې موقوف تا، کباډي غټه زیات ځای نیسي، کباډي وړو کوي لګ ځای نیسي. او هر چې اعراض او کیفیات او صفات دي، نو دا موجودات خودي خدای ځای نه نیسي. لکه زما دا حرکات دا و دغه اې د لاس حرکت وکړه، دا کیفیت دی، دا سره خدای ځای نه نیولې. او څنګه موجود څنګه پناش، څنګه چې موجود څه دا څه پناش. لکه حرکات یو مثال دی. یا لکه وګوره یو د دیوال میټیریل دی مادي، هغه خدای نه ولې مادیات دي، هغه څه نه ولې هغه خدای نه ولې. خو یو د دیوال صفت د سپینوالي، او د سپینوالي صفت ده، د سپینوالي سره صفت ده. یو هغه رنگ دی چې کوم دې ورکړل پینټ، هغه پینټ هم جوهر مادي دی، هغه ځای نه ولې. هغه رنگ چې دی هغه ځای نه ولې، هغه جوهر مادي دی. خو یو د هغه د سپینواله دی، سپینواله ځای نه ولې. دغه چې رنگ وی نو دی به سره موجود، چې رنگ نه دی باندې. خبره ده کړه. اوس جواهر مادي، جواهر مادي پدې کې بعضه هغه وجود دی بلکې دا هغه موجودات دي چې طول، عرض او عمق لري، length, width and depth. دا ولیکل جوهري چې جواهر مادي دا په خپل وجود کې درې شی لري: طول، عرض او عمق. طول معنا length، عرض معنا width او عمق معنا depth. دغه ور زما بدن دغه وګوره، یی دای طول دی، دای عرض دی، او دای عمق دی، دای depth دی. صحیح شو؟ دا نه هر شي دا وګوره دا جوهر مادي دی. د دې یو طول هم شته، یو عرض هم شته، یو عمق هم شته. صحیح؟ دای طول دی، دای عرض دی، او دا د څومره غټ دی، دای څه دی، دای عمق دی. ها؟ وزدواله، پلنواله او ډکواله. دا څه پښتو کې ویل کنه ورته یاد. حاجی باری امریکایي شو پښتو صحیح نه درته. وزدواله، پلنواله او ډکواله. که په دې وجود کې حس او حرکت ني، سنس پکې هم ني او مومنت پکې هم ني، سنس هم ني پکې او مومنت پکې هم ني، نو دې ته وایي جمادات. څه ورته جمادات؟ جمادات څه دي؟ لکه راک او ستون او داسې نه ټول څه دي، وجود خو لري، طولم لر جامد، نه مومنت لري نه سنس لري. ګټه لکه لاس وړل نو پته ورته لګي نه. صحیح په خپل حرکت کولی شي ګرځي نه ګرځي. ندایولی که مثال چې کداغه جواهر مجرده، جواهر مادیه چې دا درې شیونه خو لري: طول، عرض او عمق، خو نه مومنت لري او نه سنس لري، نه حس لري نه حرکت لري، نو دې ته وایي جمادات. که نشونمایی کیږي گروث، صحیح کیږي گروث، دا دویم شی دی نمو. که نموی کیږي گروث، نو بیا ورته وایي ټریز اینڈ پلانټس، ځکه دا یې گروث کیږي. غټېږي نه غټېږي، وچتېږي هم، پلنېږي هم،
ډکیږي پیړ کیږي نو څه ورته لکه درخت نو نشونمای کی حرکت نه کوي کله مونږ ګرځي دا کندارونه چې تکابل ته تللی نه تللی ته د بیکټری ونه چتا تر اوسه پورې دا بیکټری نه برتانی ته لړنه وسه امریکا کې دی په خپل دا کی د یوسیمټی کې غټه غټه ونه چې دی چرته د حرکت کو ستلال نه ګرځي نو نشونمای شوی دا نشونمای کیږي څه کی نشونما نو پلانټس او ټری ورته وایي نبات او درخت کله دغه طول عرض او عمق او نشونما سره سره تولید د طول عرض عمق دا بالکل لاجیکل مسئلې دي لکه چې قران دې په لاجیک باندې نازل دی که طول عرض او عمق او نشونما سره سره حسم لري حرکتم لري سنسم لري او مومنټم کوي نو بیا ورته وای حیوان یو رسوي حیوان اوس حیوان کی طولم وی عرضم وی عمقم وی پکې نشونما پکې وی سنسم لري مومنټم کوي رسول صفات پکې طول له پکې سو صفات پکې وجدواله ده پکې دکواله ده پکې لنواله ده پکې گروث ده پکې مومنٹ ده پکې سنس ده پکې شپږ صفات سو شپږ صفات بلکې هم صفات سره وړي حرکت بالاراده ده پکې خپل اراده باندې حرکت کوي څه حیوان په خپل اراده باندې حرکت کوي نو و صفات دي تاسو لري کله جباري طول عرض عمق نشونما سنس حرکت نہ حرکت په اراده باندې نو حرکت سره اراده دا ووم صفت ده نو دې سوې حیوان وي ورته او کړه دغه مذکوره صفات سره سره دغه وو مذکور صفات سره سره عقل پکې ومي نو بیا ورته وي انسان اوس دغه انسان کې پورا ټول پکې څه کنه او عرض او عمق او گروث او سنس او حرکت او اراده ورسره اضافي شی دی څه ورته عقل انټلیکټ نو دې سوې انسان نو دغه تولید کوي چې موضوع د قران انسان دی موضوع د قران سره انسان جنه دا قران نه د میډیکل کتاب دی صحیح شو نه د زوالوجي کتاب دی نه د بیولوژي کتاب دی نه د انجینرینګ کتاب دی د دې موضوع سره انسان چې انسان به انسان څنګه جوړیږي انسان به انسان څنګه جوړیږي نو د یو سړي انسانيت داغه په باډي سټرکچر او په خوبصورتۍ او په حیثیت او په منصب باندې نه ده د قران په نظر کې داغه د انسانيت پیمانه دا قران چې د قران سره څومره تعلق زیات وي دوه په انسانيت زیات شي چې څومره سره تعلق کمیږي دومره انسانيت ختميږي اوس خبره زين کې رااله بس دا سم لاجیکل خبره ده څنګه هم شي لاجیکل لګا دویمه خبره دا خو یو موضوع شو موضوع نمبر 2 یا بحث نمبر 2 اوس دغه انسان چې الله تعالی ورته عقل ورکړي نو دا عقل د دې لپاره آنرند ریسپیکټ دی څه شي آنر عزت دی دا د دې لپاره ریسپیکټ دی الله تعالی چې انسان ته عقل ورکړي دا عقل د دې لپاره ریسپیکټ دی آنر دی عزت دی شرافت دی دی وجه ته اشرف المخلوقات وایي شوی وته اشرف المخلوقات خود دغه عقل دو تقاضی دي دغه عقل دو تقاضی دي یو تقاضا دا ده چې د مادي بدن د پاره ټول کائنات بروي کار راولي د خپل مادي تقاضو پر کول لپاره څه
د خدای سوره کائنات دي دا ټول څه استعمال کی دا برویا کار راوړي او لګیا دی انسان د عقل په بنیاد باندې څه کوي سپیس هم نه پریږدي ستار هم نه پریږدي سمندر هم نه پریږدي سمندر کې دن نه ډریلینګ کوي صحیح درسو بنیاد باندې کوي د عقل بنیاد باندې دا نه چې کې قوت زیات ده قوت خو په وایي کې زیات دي څومره لوی ګاډي ځان ته راځي نه دا چې کوي په څه باندې کوي دا په عقل باندې کوي یو تقاضا خو اداره چې څوک چې مادیات برویا کار راوړي او دیمه تقاضا را دغه عقل دار چې کوم خدای ولا دا مقام ورکړي چې هغه سره تعلق پیدا کړي چې تعلق سره پیدا کړي لکه چا تعالی مقام درکړي به خوشاله ساده کنه بس اوس که حامد کرزی شیرشاه وزیر کړ نو یو خدای وزارت تقاضا دی بلګي ستا کو دوه کوي اگر چې د کابل نه به یو من نشي وته بهر صحیح کابل کې بدن نه محصور دي خو تر اوسه به کوشش کوي چې ستا کو دوه مې کړو د وزارت راځي یو او بین چې وزارت ورکړي حامد کرزی هغه به خوشاله ساتي تعلق ور سره ساتي سه بسنګ تاسو ورګي کنه سه بسنګ سه وتا ته لوګو فروټ راوړي یا ایسا کیس میں بھی خوشحال بے ساتھی کنیکشن بور سره زه کرابتر ور سره کړ کله به 2000 معذور شو صحیح ہے کنه نو چې کوم خدای تعالی دا دومره عزت درکړي دي چې دا غو کائنات دی یو تی استعمال ځان لپاره نو خدای سره باندې تعلق پیدا کړي اب خوشاله خدای خوشاله بے ساتھی اس موضوع نمبر 3 یا بحث نمبر 2 چې خدای به خوشاله څنګه ساتي د دې لپاره د پوهې ضرورت دی د څه ضرورت دی د پوهې ضرورت دی چې سړی پوه شي چې په کومه طریقه به خوشاله ساتي د پوهې او د علم د حصول لپاره الله تعالی انسان ته درې وسیلې ورکړي دي سو درې الله تعالی انسان ته درې وسیلې ورکړي دي نمبر اول حواس خمسه څه شي حواس خمسه سترګې د لیدو لپاره دې باندې موږ څه ګورو نه علم را تاسو دي وګونه د اورېدو لپاره خبر اورونو علم را تاسو شي پوزا د بویولو لپاره سبوی واخو مې علم پر راته حاصل شي جبا د سکلو لپاره س ټیسټ والو مې علم راته حاصل شي بدن د ټچ کولو لپاره څه شي سره ټچ شي نو علم راته حاصل شي دا شی یخ دی ګرم دی نرم دی سخت دی صحیح ده کنه صحیح نو دا ولې کې دا 15 سنسز دا د علم اولینه ذریعہ ده د پوهې د حاصلولو اولینه وسیله ده او دغه سنسز او دغه حواس آلموست هر قسم حیوانات سره مشته کنيشته د حیوانات سترګې شته کوږې شته پوزه شته ژبه شته ټچ قوت پکې شته کنيشته او چې داسې ولا یو سټیک د فرې داسې هغه ته داسې وای نه هغه کې ټچ سره درد محسوس کی محسوس نه محسوس کی زغلی صحیح نو دغه سنسز د سنسز دا صفت د حیواناتو کې مشته دیمه وسیله د علم هغه د عقل چې الله تعالی صرف انسان لور کړی دی وایي چې عقل شته پخره کې شته نشته پوښ کې شته که عقل پکې وي نو بیا موږ سره درته کوي روان سره ها دا موږ چې په دوره غټ وښ باندې سوريږو درته بنیاد سوريږو د بدني قوت په بنیاد نه د عقل په بنیاد هاتي څومره غټ شه د الیفنٹ صحیح یو دومره نهي په لاغر او کمزور سړی اته په پاس وي دا د په قوت باندې هغه کنټرول کوي د په څه باندې د عقل باندې نو دویم شه دی عقل چې کوم څیزونه په سنسز نه معلومیږي نو البته به سره عقل استعمالوي البته به سره البته عقل استعمالوي او بلا ډیر شیونه داسې دي چې هغه د عقل د رسایه نه بهر دي عقل ورته نه پوښتنه کیږي
د عقل ورته اپروچ نه کیږي چې مړ شو سبا کیږي د عقل ورته اپروچ ته نه صحیح د دې نه بعد بس حالات او واقعیات راځي د عقل ورته اپروچ ته نه اوس چې کوم ځای د عقل اپروچ ختم شي نو الته درېمه وسیله د علم ده هغه ته وحی صحیح ورته وحی ریویلیشن چې ورته انګریزي کې اوس چې کوم معاملات په سنسز معلومیږي الله تعالی زیات تر نه ډسکس کوي په قران کې صحیح صرف وي وګوره ثم منظورو کې بس ترګو ما له وګوره او عقل استعمال کا چې چا زما پیغمبران نه ملای تر مې سو کړل صحیح نو الله تعالی دې ډسکشن نه کوي بس صرف تا ته وي سنسز تاسو راځه عقل د فرمستا استعمال کا خبر دې کړه خبر دې کړه لکه مثلا اوس دنیا کې د ټریفک قوانین بسنګ جوړي او قرآن کې او پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام په خپل سنت کې دا خبره ځکه نه ذکر کوي چې دا ته په سنسز باندې په عقل باندې په خپل مرتب کول شي کنه چې مرتب کول زور سره خپل مرتب کول شي خو انصاف او امن بسنګ قائمه دا ته په خپل نشي مرتب کوله نو دا غیر لپاره قوانین درکې دا لپاره درکې دا غیر لپاره قوانین درکې دا څه بکې دا څه بکې دا څه بکې بنیادی آیډیا درکې نو درېمه وسیله چې وحی ده اوس موضوع نمبر 3 یا بحث نمبر 3 وحی د انسانانو د پاره په تور د وسیلې د علم ولې ضروری ده د بحث سرخط ده چې وحی د انسانانو د پاره په تور د وسیلې د علم ولې ضروری ده د وحی ضرورت ده دا سوال شو جوابونه نمبر اول چونکہ دا عقل میدان هم محدود دے اور دا حواس میدان هم محدود دے اس من ناسو دلتا گرینڈا ہیلس دے صحیح ایون کتا پا اوپن فیلڈ کے ہم نٹول دنیا من تخکاری نا یو خاص لیمٹ دے ایون کا اغا فیلڈ اوپن هم ہوئی تو چتر خاص خدا پوری انظر رسی نے بزاغی اپروچ دے ختم شی داغین آخوان دنیا شئینا موجودی پسترگی کیچ کولے شی ذکر دې رین نه بهر دي بس دې لیمټ ختم شو اوازونه اوس په دنیا کې څومره لوی شور روان دي چرته بم بلاس کیږي چرته جیاز کیږي چرته قیامت راځي مونږ صرف چونکه پرینس کې 118 ده نو داغه شور اورو داغه شور اورو د فروفای شور اورو ځکه هغه د رین نه بهر ده داغه نو پته ولګی دا چې د سنسز میدان هم محدود دي دغه رنګ د عقل میدان هم محدود دي رسول دغه رنګ د عقل میدان هم محدود دي اور دغه محدود میدان نه په اخوا ډیر شیونه دي چې داغه پیژندګلي ضروري ده د عقل میدان محدود دی لیمټس لري تر سهاده پورې عقل کار کولی شي داغه نه اخوا نشي کولای او د هغه نه اخوا هم بل ډیر شیونه دي چې داغه پیژندګلي ضروري ده څه شي ده پیژندګلي ضروري ده چې د انسان کنکشن خدای سره پیدا شي څه شي چې د انسان کنکشن پیدا شي هغه په عقل نه پیدا کیږي لہذا د هغه شیونو ذکر مونږ ته وحی کوي څوک راغی ذکر کوي وحی یا الله قرآن کې یا پیغمبر په خپل تعلیماتو کې دا نوم باندې جواب شو جواب نمبر 2 عقل د آفت او د مصیبتم شکار کیږي نا یو سړی ښه عقلمند سړی ناڅاپه لیونی شي خو یو څه ذهن خراب شي عقل یې کار نه کوي تاسو بلا ډېر کتلي که نه نه مو یې کتلي څه خلک ټیک ټاک باید جرګو خلکو اوس په متیازو کولو نه پوهېږي ولې ځکه چې د عقل پرځای ګډوډه شوه خبره ذهن کې راغله نو اوس عقل چونکې د آفتونو نه محفوظ نه دی لہذا دا سفیشنٹ مین آف نالج نشي کېدی ځکه د آفت نه محفوظ نه دی کله کار کوي او کله نه کوي لکه ښه عقلمند سړی وایي ګوره دغه زما عقل کار نه اوس د شیرشاه عمر عقلمند سړی شته دا عقلمند سړی دی
صحیح قوت ورته سره احمد ټلیفون کو وی اوس د مسجد خوا تراته دم خوا کلمه کارونه کې چې نن خو درس ته خبر ده کړه نو پته ولګی دا چې عقل کله کلیک شي او کله کلیک نشي کلیک شي یعنی نشه کلیک کنه د مسجد خوا کې تیر شي دا وګوره یعنی تیر شي عقل کلیک نشي چې نن د جمعرات ورځ ده او نن د سبق ورځ ده صحیح د پنځمه ورځ ده ان د سبق ورځ ده ځکه خو واپس در تکلیف پیدا شو نو پته ولګی دا چې عقل کله اپروچ کوي او کله نه کوي عقل کله اپروچ کوي نو چې کوم شي کله اپروچ کوي او کله نه کوي نو هغه ډیپندیبل سورس نه هغه ریلایبل سورس نه دا ولیک چې هغه 100% ریلایبل سورس نه نو تاسو 100% ریلایبل سورس پکار دی او هغه 100% ریلایبل سورس ته وحی تشریح عبد الباری سل پسلو کې ها 100 په خطا تادا قتل سل پسلو کې دا ځکه تاسو ته چلانی مې کنه اته زه پوخ پختون کوم کله پختو څه شک شته دواري ها او نو بس دعا وای چې بس څوک دغه ولا کین نه کنه چې غیر پښتون کې نه نه چې کینی بلا وځي نو څه کوي نه دا څنګه پښتون نه ده ما نوازه ده کنه دا پښتون ته څو خاص او کنه په غریوات خرابې زمون کل ته خرابې درېمه وجه چې د عقل نه بعد وحي ولې ضروري په تور د وسیلې د علم ذکر چې دا فیصله په انساني دنیا کې ناممکن ده چې انتهایی کامل ترین عقل د چاره چې دا غي اتباع وکړي انساني دنیا دا فیصله کولی شي ها چې په ټوله دنیا کې موجوده دنیا کې د ټول نه زیات عاقل ترین انسان څوک دی څوک فیصله کولی شي کیسه څوک فیصله کولی شي چونکه د عاقل ترین انسان فیصله ناممکن ده لہذا په عقل باندې اعتماد ناممکن دی یو بل شی په کار دی چې غیر لایبل دی دا درېم خبره دا درېم وایي چونکه انسانانو کې دا فیصله ناممکن ده چې د ټول دنیا د انسانانو نه زیات عاقل سره مستر سو ان سو لہذا ټول دنیا انسانان دي د پس روان شي دا فیصله څوک نشي کولای کولی شي نشي کولای لہذا د یو شی ضرورت ده چې هغه د انسان د میدان نه بالا وي یو دا سورس ضرورت دی چې انسان د میدان نه بالا وي دا نمبر 3 نمبر 4 چې د عقل نه بعد وحي په تور د وسیلې د علم ولې لازم ده یا څه ضرورت پیدا شي ځکه چې انساني عقل دا متاثر کیږي دی سکی یو کومګوي چې آفت پر راځي دا اوس متاثر کېدل آفت نه ده خو متاثر کیږي د دوه سيزونو نجات متاثر کیږي نمبر اول د توهم څه شي توهم پیژن سپرسټیشنز څومره توهمات ممکن او پښتنو کې وي پنجابیانو کې وي انګریزانو کې وي دا حالوین څه شي ده ها توهمات سپرسټیشن نرسري هغه بلاګانې جوړې کړي ها نو دا څه شي توهم ده حقیقت خو نشته حقیقت نشته دا نه موږ پښتنو کې بلاګې توهمات په هر قوم کې نه خپل توهمات او التا یو عقل من سره هم لګي دا توهم شکاری او یو بے عقل سره هم لګي دا توهم شکاری ها دیم ټریک ټریټ کوي او هم ټریک ټریټ کوي ها وصل ته عقل کار نه کوي ته توهم شکار شوی ټول عقل نه خبره دین کړه ها او دیم د رواج او د رسم مقابله نشي کولای د رسم او د رواج د عقل متاثر وي مقابله نشي کولای حالانکه عقل من سره اچکینی یره دا کار خنه دی لکه مثلا تاسو علاقه ما ته پته نشته په بلوچستان کې دی او ورته ولور وایي ولور ها واده کې ها نه ولور وایي ورته ته ولور پیژن ان ولور دی ته وایي چې اوسړه به کوژدا وکي نو ولور به متعین شي دی 2 لک روپے پیدا کوي سبا کوي 2 لک روپے انا غریب لګي چې دوبۍ ته لرشي یا کراچي کې پروتي نو 2 لک روپے به تر پیدا کوي یو بلای نه پس واده کیږي اوس دا څه دی رسم دی څه دی رسم دی رواج دی عقل من په کوم مختلف ابي عقل په کوم مختلف عقل من په کوم مختلف ابي حالانکه بالکل عقل خلاف دی
خو عقل ورته بالکل سرندر شوی دی دا عقل مند عقل ورته څه شوی دی سرندر شوی دی بلکې ډېر لپاره بیا موږ ضرب الامثال هم جوړ کړی دي موږ د کلی وځه خو د رواج موزه یا د نرخ موزه نو بس نه عقل هم پر خو دې نه بیا نه مولا پر خو دې نه امي پر خو دې خبر ده کړه حالانکه البته لوی جهاد دار چې کوم رواج په معاشره باندې ناپاک سره چې باید چې دغه خلاف سره jihad وکړي چې دا رواج څه دا ختمو یا لکه زمون په پاکستان کې خارجي دي یعنی کلینا یعنی په پاکستان کې د پیښور باندې کې پیښور خان یا لکه نو خار غړ خانو چې دي او په پنجاب کې ټول علاقه پاګه کې یو شی د جهیز وي ورته تاسو پیژنئ انګریزي کې ورته ډاوري وایي انګریزي کې ورته وایي ډاوري DOWERY ډاوري اوس دا ډاوري چې دی دا یو داسې عذاب چې بلا جنې کوي غریبانه درسه دی واده نشته ځکه چې دا غي د مور پلار دا وسمي چې الګ ډیماند کوي البته چې الګ یعنی یو جنې سره رشتہ کوي دا مور پلار نو ورته ډیماند کیږي ها چې دومره بور سره فرنیچر کې دومره بور سره دا لوخي کې دومره بور سره بسترې کې دا ډیپند کوي صحیح نو سر موټر پورې نو اوس کله چا وس دي دا شایسته نه دا څنګه کې غریبانه نو دازو هیڅ کار نه کوي دازو هیڅ پیسې نه مصرفوي یعنی هغه تاسو په یو اسټریم وي ولور والا ادا جهاد والا دا بل اسټریم دی ځوانان ناروا دي صحیح اوس په دغه نارواو کې مولاو مقتدی پیرو مقتدی خسرو مقتدی بکره مقتدی ځکه چې العقل بالکل سرندر شوی دی روایت ده عقل څه شي نو چې کوم عقل دور زر سرندر کیږي ناغه ته سفیشنٹ یا انف سورس اف نالج ویل شي دولت څنګه چې دې انف سورس اف نالج بیان دي ځکه دې سرندر کیږي ډیر زر دې زر اخلاق ورته تسلیم کیږي هغه روایت ته تسلیم شي یا توهم ته تسلیم شي پنځمه وجه چونکہ بنیادی مقصد د علم د انسان لپاره الله سره تعلق پیدا کول دي نو الله د خپل ځان سره د تعلق پیدا کولو طریقې په خپل منکر شي الله تعالی د خپل ځان سره تعلق پیدا کولو طریقې په خپل منکر شي لکه مثلا څو پښتون ناشي چې زوم جوړان چې د درس کې شامل شم څه طریقه ده درس کې شامل شم د درس یعنی تاسو سره دا ربط پیدا کوم دا کنیکشن پیدا کوم د درس په حواله څه طریقه ده موږ ته هیڅ طریقه نشته نه پکې فیس تا نه پکې چارجز تا نه پکې ایډمیشن فیس تا نه پکې منتلی فیس تا هیڅ شی نشته ستا کمټمنټ پکار دی صحیح خبر ته دې تاسو غواړو کنه څه وکړو تاسو وګورئ دې لپاره څه فارم ټکولي یا اجازه نامه غوښتلی یا د بورډ اف ډایرکټر نه سینکشن غوښتلی یا څنګه سره په درس کې شاملېږي نو تاسو وګورئ چې هغه ته پته چې د کنیکشن پیدا کول د پر سلار کو وي نو موږ سلار خو چې لارې ډېر سمپل ده او هغه دا چې په ترسډے باندې او په سنډے باندې ما خامون د پښتو دا درس کو بس ته کمټمنټ وکاو راځه صحیح ده طریقه ده اوس الله تعالی ته موږ تاسو سره تعلق پیدا کو خو تعلق تاسو سره څنګه پیدا کو طریقې څه ده نو هغه په خپل راته چل کوي نو هغه چل راته کوي د وحی په ذریعہ باندې د وحی ځکه ضرورت پیدا شه چې الله تعالی په خپل راته طریقه کوي چې ما سره مون کنیکشن څنګه پیدا کیږي چې محروم نشي څنګه چې محروم نشي اوس یو بل بحث چې مفهوم د وحی څه دی بحث نمبر 6 شپږم د په ځوانه په خیال صفه ولیکي دا کوم بیا پښتو کتاب ته خلکو ته فائدہ وکړي څنګه د افغانستان مولیان طالبانو ته فائدہ وکړي بحث نمبر 6 وحی او داغه مفهوم یعنی معنا د لغت په اعتبار وحی یو ډېر تیز اشاره ته وایي ویری کویک انډیکیشن څه ویری
क्विक इंडिकेशन यानी مثلا देखो अगर लगा उस तरह जुमा तो होते आवाज दरन का दासो को सही दा क्विक इंडिकेशन है कि तुम जरा होगा दे तलुगत किस होई वही वही दे तलुगत किस होई सरीआ इशारा सरीआ इशारा हो बयादा वही और मुख्तलिफ मफाहिम के इस्तेमाल दा मुख्तलिफ महानियों के इस्तेमाल दा नंबर अव्वल फितरी इस्तेदाद नेचुरल टैलेंट नेचुरल टैलेंट फितरी सलाहियत या फितरी इस्तेदाद कि अल्लाह ताला मुख्तलिफ हैवानातों के पैदा करे दे मुख्तलिफ हैवानातों के और वही दागा फितरी इस्तेदाद पर एतबार बाने हरकत कई और फल जुनते रही और सची डेवलपमेंट आगा कई दे तब वही वही सीधा दी तस्वीर वेदा वही और तस्वीर यानी वही माना हाँ सीधे कि अल्लाह ताला फितरी इस्तेदाद पैदा कर दे सही कर दे फितरी इस्तेदाद पैदा कर दे दे माना रपारा सूरह नहल तला से आयत नंबर 28 पे तो गोड़ा वो कहता कम दायची उस पे तदा हिंद स्टडी करेगा बस दे पति शुरू कीजिए वऔहा रब्बुका वो रद वही लफ्ज अल्लाह वेले दे वऔहा रब्बुका औ वही करे दास्ता परवरदिगार इलन नखले द शातो मचाएता हनी भी नखल से तो शातो मचाएता तो शातो मचाए हुआ सुको तरह गबीने मचाए हुए मचाए हुआ तो ना अल्लाह ताला वही दे तमा वही करेगा वही माना से अगर पैगंबराने ना यानी दिल में फितरी इस्तेदाद पर नेचर के पैदा करेगा सुन लीजिए फितरी टैलेंट मौला पर नेचर के पैदा करेगा वऔहा रब्बुका वही करे रस्ता परवरदिगार इलन नखले दशाद मचैतान तखिदे ची जोड़वा मिनल जिबाले पगरुन के बुयूतन कोरुना गबीन द पारदी कर सके द गिरगटी सरेदान ला चत्ता वही वर्तमगा तद पता नहीं तेरे गबीन मचाएगा जाले तो सवाई द मचाए जाले बोले चत्ता वही बता सो किला पद तो चत्ता छे हे ते हे सही कंदुआ अनित्तखिदे मिनल जिबाल बुयूतन से जोड़ा वो पगरुन के बुयूतन कोरुन जान लपारा व मिनश शजरे अपवुन के नुकले दगर यो डबरी सरा अगफल कोर जो कड़ी कले द वनी यो शाख सरा अगफल कोर जो कड़ी खतरे में देखना सही व मिम्मा यारिशून او دارنگ جوڑا وکور او ٹکاناو استوگ نقبلا مما یارشون پا آغشے کے یارشونا چی دا انسانان چت کئی عرش مانا چت جوڑا والا نویوی چی دا قندہار خلق دا انگورو دا پارا گریپس دا گریپس دا پارا تاسو ٹکی میں کے جوڑا ہے کنا جوڑا تکی ورطوائی نا گریپس بے آگے بانے پارا ہوئی گریپس دا آگے بانے پارا نا اللہ تعالیٰ ورطوی چی آگے تا امور رئی آگے کم دا گبین دا پارا कोर जोड़ा वही सही पत्ते ना बस कतरी का ना हाँ मिम्मा यारिशून अदे मिम्मा यारिशून दे माना व मिम्मा यारिशून अपा कोरुन के चिदा इंसान आने ताज पारा जोड़े नदियाते मुराद अगर संदूकून दी अगर बॉक्सेस चिदे गबिन द मचो द पारा गबिन मचो सातलू वाला जोड़ करी अल्लाह ताला वही दा मां पे की फितरी इस्तेदाद पैदा करे वे के नीचे यो स्पेरा तीन गोड़ ब्रांडी अगर वो हम पूरी बांध तड़े और असाय बाने बेतड़े दप लकुनो मचाए दे सर बले सुको सूरत तारुना बले पैदा कोर जा बे डिबी के तड़ले अजे डिबी के तड़ले वे नु देव बिया संगत तलो रस पे रागस्तो देवे गबिन संगे जोड़ो अल्लाह ताला मां वाला दिन के दा जोड़ी दे मुडबी के बंदई अडबी के दलजाय जो कई दिल तक गबिन जो कई ब्याल सम जोड़ी दैसरी फितरी इस्तेदाद नु दे अल्लाह ताला सोवे वही वर्तो हुई
چې ثم کلی من کل الثمرات بیا خوراک ویدار قسم فروټونه فسلکی سبل ربک داخله گئی لار پروردگار پلتا ذلرن پدې حالت کې چې دا لارې بتاسته آسانو دا لارې بتاسته آسانو نو دا د ګبین مچای بعض اوقات ته دلته ونی په ګرانډا هیلز کې ګرانډا هیلز کې خدای کور ګرانډا هیلز کې نه کور آل تلس په لری په وینچورا کې دلته راغلی چې سرسته پاره سر پر راغلی رسته پارا اوس لس میله کمام دلته کې دلته نه پرې دی وینچورا ته مې غواړم زبم لس دلته خلاصم سبوش سمې پر سره ني او نقشه سره ني چلته نه بیا کومې چې تخلم وسنګ بزم نو زبم لس دلته خلاصم او الله تعالی فرمایي دي چې ما فکری استعداد پیدا کړی دی چې دا کور را روانه شوی دی ګنډه هلته لس میله رااله واپس دا بس دي دې لا نه پتا کیږي خبره ده کړل فصل کی سبول ربک نو دا غبین مچو ولا دي کنه دا غبین په ذکر دي شاده په ذکر دي نو دای کی مچای یو ځای ویني دراویني نو چې راویني سره یو رنگینه تار وته واچي تاسو تار وای یو رنگینه تار وته واچي لوی نو چې رنگینه تار وته واچي نو پریږي دی ورپسې رواني ځکه تار سره بیا راته دا لوته هم نشي نو ورپسې رواني 2-3 میله ورته لار الته پته ولګي دا کور دی خبره ده کړم فصل کی سبول ربک ذللا یخرج من بطونها راوت د خېټو د دین شراب مشروب معنا چې کوم شی د سکلو لیکوډ شراب څه دی لیکوډ مختلف الوانو چې مختلف رنگونه داغو نو بازي شاتی سپین وی بازي کریم کلر وی بازي زړ وی بازي سری بازي توربخن وی مختلف قسم دي کنه ولې ډیپند کوي په فروټو باندې په نوع د مچو باندې چې مچای د کوم نوع دي ا د کوم فروټ را سره راغستل او په وېدر باندې د دې څنګه پکې دخل لري او په وبو باندې چې کوم علاقه کې اوسېږي او به څنګه دي کوم علاقه کې اوسېږي فروټ پکې وي کوم علاقه کې اوسېږي موسم څنګه دی او کوم مچای دي دا ټول سلور ورڅونه چې راجم شي هغه د غبین کلر جوړيږي الله تعالی مختلف الوانه رنگونه مختلف دي مختلف الوانو فيه شفاء للناس اپ دې کې شفاء ده د انسانانو لپاره ان فی ذلک لآیه پدې کې یوازې نشان ده لقوم یتفکرون دا قوم لپاره یتفکرون چې راي فکر کوي الله تعالی کې یو د غبین د مچای په دې پروسس ته فکر وکړو نو زبر ته معلوم شو په ما په خاطر دې پیدا شي الله تعالی د غبین د مچای په دې مومنټس باندې اور دې په دې پروسس او پروسیجر باندې کې د لک فکر خپل استعمال کو ایو 2-3 غنټې کې نه ته په دې به ریسرچ وکړو نو دې کې به کوم خدای پیدا شي سبو شي او عقیده ولی مضبوطه شي خدای باندې چې دغه خدای دې چې دا عمل کوي دی باندې دغه څوک خدای دې چې په دې لکونو مچو باندې دا عمل شروع کړي انسان یو مچام نشي ټرند کولای که ټرند وي وای نو دا په لکونو مچا په قرونو مچا به څوک ټرند کوي الله تعالی دا ما فطری صلاحیت چې هغه ته خدای وحی ویل ده چې فطری استعداد نو وحی په معنا ده فطری صلاحیت او په معنا ده فطری استعداد په معنا ده فطری صلاحیت او په معنا ده فطری استعداد نمبر 1 دیمه معنا ده وحی د اشاره په معنا کې راغله ده لکه څنګه موږ ذکر کړو د دې لپاره سوره مریم ومکتن آیت نمبر 1 نواخلې زکریا علیہ الصلوۃ والسلام خدای ته وی خدای بډای خو زوی راځي ادا ته ګرانه خبره نه ده تاسو څه ګرانه ته بډاله ورکول شي الله تعالی ورته وی
या ज़करिया ओ ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुक बिग़ुलाम मुंगा बशारत दरको ताते वलक बाने इसमो यहया चिना मदाग बयहयावी लम नजअल लहू मिन क़ब्ल समिया नदवर करे मुंगा दानामा मस्किद चाना हिच्चाम नाम था न पर तारीख इंसानी की यहया बने नमूद यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगे न बात को आम शो उस मुंगा पत्तनों की बलाडे खलद यहया का नाम है कि नहीं ये खुद यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उड़ा दे जानू पर इंसानों के मारूफ न हो काल रब्बि ज़करिया अलैहिस्सलाम रब्बि अन्ना यकूनु ली गुलाम कि अल्लाह तुम्हारा पारा सरंग बालक पैदा किए ये तरीका वैसे ही वकानत इमराती आकिरन अजमा खजा मुंगो तो शंड वायु शंड दास वने तो वही ची में वन निसी ची फ्रूट निसी शंड दास हैवान तो वही ची गम ब्लार भी इगिना दास खजे तो वही ची दागे उलूक की सो को तो वही वक़द बलग़्तु मिनल किबर इतिया अता की सरजर से दले बूढ़ा वाले के इतियन खुशकुवाली का यानी जमाम बदन वच्छवे दे ज़िक्र ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्र दगा वक्त 99 इयर्स सोरा 99 अद खज़ उम्र पूरा 90 इयर्स मुझे खज़ उम्र बूढ़ा 90 इयर्स सही अचरे अर फर्टिलिटी शवे दा और फजमाना के अंत फर्टिलिटी इन्हें बच्चे रावल दे और ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम द 99 ईयर बूढ़ा दे सही हुई अल्लाह बच्चे पकार दे पदे हालत के पकार दे सही काल कज़ालिक अल्लाह ताला वर्तवे कि मामला दगराता जे संग हुए काल रब्बुका सा परवरदिगार हुए वक़लय हय्यन दाकार माता आसान दे जका खुदा तो इससे ग्रान न दे वक़द खलक़तुका अता की परमा पैदा करे तो मिन क़ब्ल मस्किर देना वलम तकु शैअन हालांकि नवेत मौजूद चे कम खुदा तद नेस ना हस्तरा उसते आग खुदा पदी कादिर दे चे पदी वच बदन अपदी बूढ़ा बदन ताला उस्ता खदिल जीलर सही हो सुगर यो पर रूटीन प्रोसेस के बच्चे पैदा के दिल नदागे रखा पल तरीका दा नंबर अवल वादा कोल दी कैसे वादा कोल दी नंबर दो दखल खावत दी औजा के दिल दी सही और नंबर तीन कि अगर पर जमाना के आसार पैदा की यानी बच्ची आसार कम पैदा की सड़ी के ना सड़ी तो अगर मेहनत के बसवे का अलग सही उस बजाब कोई सही न मेहनत यानी आसार निशानी कम पैदा की शजा के नंबर अवल द अगे मेंसिस बनशी तो खुद सोच मेंसिस बनशी नंबर द्वेम द्रेम में बाने वॉमिटिंग वर्त शुरू शी ये इधर से ना मुख्तलिफ आसार भी नंबर द्रेम बदन परसेदल अवगटेदल शुरू शी खबर देन करा हाँ नंबर सलोरम कल कल वर्त दर्द राजी नंबर पिंजम कल आग बच्चे खेटा की टूपुना वही दाउस्टोल दे खबर निशानी दा कि प्रेग्नेंट था सोचे था खुदा को प्रोटीन प्रोसेस की और ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बच्ची सवाल को पदा से वक्त के द रूटीन प्रोसेस असबाब मसबाब नो दी वजह अल्लाह ताला तवे खुदा से निशानी वाला पकार दा कि पदे पोषम चाहो उस बच्चे एक्सपेक्टेड दे उस बच्चे लखन खालो कोई करना डॉक्टर और तो दे ड्यू दे अप्रैल से ड्यू दे मई के नदिया खलक के एहतियात के लोगों ने तकलीफ पैदा की नो कोर वाले से तबूजी अस्पताल तेबूजी सही न तुम बेचिया अल्लाह उस बच्चे एक्सपेक्टेड दे से निशानी पकार दा खुदा के खुदा का नेचुरली पैदा की निशाना है खुदा जमादा प्रोसेस दा को अननेचुरल प्रोसेस दे न पदे अननेचुरल प्रोसेस की माला से निशानी पकार चेकरा बच्चे एक्सपेक्टेड खुदा जन के नो उस पर नेचुरल प्रोसेस की निशाना पचा की पैदा की पशदा के दा अननेचुरल प्रोसेस हो ना अल्लाह ताला और के निशानी बता के पैदा की लाजी बखबर है उगोर नेचुरल प्रोसेस है नो पर नेचुरल प्रोसेस के दा तूने निशाना क्या की पैदा की खदा के दिल तब बच्चे जिसले ज़करिया उस्त दा नेचुरल का अननेचुरल असबाब पूर्ण ना अल्लाह ताला और के निशानी बता के पैदा की ज़करिया कराते करो संग निशानी बेची अल्लाह और डोंट वरी यारे गमा दिल के बच्चे एक्सपेक्टेड सी न द्रे रद द्रेश पे स्टार्ट गोया कुवत बड़ी खबर बन से बोले सब बन से कोई खबर बन से बोले खबर देन करा रख उससे दुमर लोहे कार माँ बने के तब हम लोग तकलीफ होते रहेगा सही है तो निशानी ममता की पैदा की अल्लाह ताला साजी बाजार
قال آیتک ان شاء الله دې پر تفسیر کې بتاس ته نوې مزه ملاويږي ځکه یو کوم ذهن جوړ شو د ترانسپیرنسي مو د قلب او دماغ پیدا شو ان دا سره پینځه کال چې مولا ګون ترانسپیرنسي څخه پیدا شو کنه یو دغه خبره ده چې استعداد مو زیات شي صلاحیت مو د پوي انداز مو چې د پوي انداز مو زیات شي دلته الله تعالی و زما قلب او دماغ کې نوې خبر راځي تاسو ذهن ته برسي ځکه د قرآن کوم عجایب چې خو تر قیامت پورې ختمېږي نه یعنی زما ما شروع کړی دا د قرآن تفسیر په 1975 ټیچینګ کله شروع کړی 1975 کې څو کال وشو کانسټنټلی بلکې هغه کوم بس دا قرآن تفسیر کړی اتویش کال په دې اتویش کال کې هر بار چې زه قرآن کوم ګروپ ته نه شروع کوم نو الله تعالی زما دماغ ته نو انټرپریټیشن نه ولي نو ایکسپلینیشن نه ولي ځکه چې د قرآن عجایب پیغمبر فرمایي صلی الله علیه وسلم ولا تنقضي عجائبه چې د قرآن عجایب تر قیامت پورې نه ختمېږي لګیاوې پکې الله تعالی به نوې نوې میدانونو ته کولاوي صحیح ده کنه شیخ دا ور شیخ سره ګیره څنګه ختم کړي قال آیتک الله تعالی ورتوي آیتک نشان استادادا الله تکلم الناس چې خبره بنشه کوله خلق سرا سلاس لیال سویا دریش په برابر چې دا سویا لفظ وي نو دانه چې د شپې بنشه کوله خبره درځي په ټیک ټاک نه چې دریش په برابر یعنی mean for 72 hours you will not be able even to utter a single word نو دې معنی چې اوس دا 72 hours کېږي نو بچي expected دي څه شي بچے ایکسپیکٹڈ دے مثلا زکریا علیہ السلام باندې کیفیت شروع شنو خوشاله وو خبره کوي نشو کوله خوشاله وو چې بچے ایکسپیکٹڈ دے صحیح او صاحب پیغمبر او پیغمبر خو خپل ډیوټي یعنی چوټي خو نه کوي چې ډیوټي کوي صحیح شو پیغمبري کار ته څوک نه دی چوټي کوي پیغمبري کار ته کوي نظر سان فرانسکو نه ستاسو کومه راشم بس راشم یې خدمت نه او پیغمبري کار دی پیغمبرانو کوي چوټي نه کوله خو بس کوم د درس اندازونه هغه کانسټنټ او کنټینیوس کو ازمونږه اکابر چې دي هغه یې مکسر سایو کوي په درس کې کوم ده او راځي ما دې څنګه نه یاو زکریا علیہ السلام دغه 72 اورز په داسې رالل چې خبره نشو کوله نو خوشاله و چې بچي ایکسپیکټډ دی خو ډیوټي خو نشو پرې خو دی نو ډیوټي لپاره او باقاعده په خپل ټایم باندې راته او کم تدریس کول چې وو هغه په ساين لینګویج ورکو څه به کو ساين لینګویج اوس دغه ساين لینګویج لپاره الله تعالی لفظ استعمال کړی دی اوحا دا وګورئ فخرج على قومه راوت دې قوم خپل باندې من المحراب وګوره زمونږ دی محراب ته محراب وایي محراب اصلیت کې ورشپ پلیس ته وایي څه ته وایي د عبادت ځای ته فخرج على قومه من المحراب راوت دې قوم خپل باندې د محراب نه عبادتګان فاوحى اليهم فاوحى دا وحی نه دی اشاره وکړه دیتا نو وحی الله تعالی په سمانه استعمال کړ په اشاره فاوحى اليهم وحي وکړه یعنی اشاره وکړه ان سبحوا بکرة وغشيا چې عبادت کوي دا الله تعالی سبا او بیگا نو سبا ساين ورته خو د بیگا ساين ورته خو اشاره ورته وکړي چې سبا او بیگا څه کوي عبادت کوي نو دلته لفظ وحي په سمانه باندې راغی دا تولیکا چې په دې آیت نمبر 11 کې اوحا لفظ راغلی په معنا د اشاره راغلی په معنا د اشاره راغلی نمبر 3 وحی په معنا د ناکار وسوسه غلط وسوسه
सूरतुल अनआम, सूरतुल अनआम आयत नंबर 22 यौसल सलो सलो सफा कहता हूं वला ताकुलू मिम्मा लम युस्कर इस्मुल्लाह अमुखरे तासो मिम्मा दआगा वशना वश मुखरे लम युस्कर इस्मुल्लाह गले चिनिया से नुमदा अल्लाह ताला गे बांधे व इन्नहु लफिस्कुन दा वायलेशन दे कैसे शेरे वायलेशन दे अल्लाह ताला वो जब है पनामद अल्लाह निशो आगोखे मुखरे व इन्नहु लफिस्कुन दा शेरे वायलेशन दे वायलेशन माना तो चैलेंज के जमा अथॉरिटी चीजें और शेत इलीगल हुआ मोती बिया लीगल के उस और पसे लफज व इन शयातीन अताकी फर शैतानान लयूहूना इला औलियाइहिम यूहूना दा वही न दे दा लफज यूहूना सन दे दा लफज के चले यूहूना दा वही न दे दा लफ्ज वही द फेल मुजारे फार्म दे कम फेल मुजारे फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट मुजारे अरबी लुगत की चीज दो जमानों पर राजी प्रेजेंट और फ्यूचर दो पर राजी हाँ वइन शयातीना अताकी फर शैताना लयूहूना वसवसे चाहिए वही पमाना द वसवसा मदाल तो लिखे चदा लयूहूना دا په معنا د وسوسې راغله ده دا په معنا سره راغله په معنا د وسوسې راغله ده ها نه شیطان چې کوم انسپیریشن کوي سړي د ذهن کې مختلف قسم خیالات شي وسوسه سي ویسپرینګ وي ورته انګریزي کې WHISPER whisper نو دا چپٹر ختم شو اوس بل چپٹر به شروع کو چې وحی اصطلاحي معنا ټیکنیکل چې د پیغمبر د وحی لپاره استعمالېږي دا غي ډیفینیشن سره او بیا الله تعالی د وحی لپاره د یو سړي انتخاب وکړي دعا او بیا دا چې د وحی پیغمبر ته دراتو طریقې سړي پیغمبر ته دراتو طریقې څه شی په کومه طریقه پیغمبر ته وحی راځي دا درې چپټر دا بلځو ان شاء الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا الحمد لله القرآن العظيم لما ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واستغفرنا تلاوته على الليل وانا النهار فالله خير حافظ डॉक्टर साहब आजान मदा सो चेंज महसूस की ना اول ورځ ستاسو مو ډېر ژر په خلاص ها خو مو ستاسو ژر نه په خلاص ده ان شاء الله